دا یو ورو سوال کړی دی وی که چېرته په شریکه باندې یو قرباني کېږي شریکه مطلب یو څاروی راوسته وایي که خلکو برخې یو کس پکې داسې دی چې د هغه اراده د قربانۍ نه ده خو برخه یې اخیستې ده نو دا به جایز اول دا مسله یاده کوي اولنۍ مسله دا ده چې اشتراک په قربانۍ کې ګډون دا صرف په اوښ کې په غوا او میخه کې کېږي هر چې ګډ بیزه شو نو په دې کې ته برخه چا څه نشي اخیستی دا یو طرف یو کس به یې کوي حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی جابر رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د حدیبیه په کال باندې منګه اوخ حلال کړو عن سبعه د 7 کسانو طرف نه والبقره عن سبعه او غوا د 7 کسانو طرف او دا میخ هم د غوا یو قسم دی د خلکو د غټه مسله جوړه کړې میخه کته او میخه بره میخه لنډه مسله ده او د غوا یو قسم دی که نه دی دا کتابونو ته مه واپس کېږي علمي مسله خو موږ څو ځایونو کې بیان کړې چې دا میخه د غوا یو قسم څوک چې به د څاروو پوه چې هغه خواله ورشوی دا میخه کم قسم دی او د غوا کم قسم دی ابه تا ته دا وایي چې دا اصل یو دی خو بیا دنه به یې کې اقسام دي نو د غوا په اقسامو کې یو قسم څه دی میخه ده پوه شوې که نه نو اوس که یو سړی تا ته دا ووایي وی چې په دې میخه باندې خاص دلیل وښایه د دې داسې مطلب دی که یو سړی تا ته دا ووایي اوس یو وایي وطني میخه یو وایي پنجابۍ میخه خیال هم کړی که نه څه دغه وطنۍ باندې قرباني کړي او زه درته دا وایم چې حلاله خو هغه د پنجاب هغه ده د وطنۍ باندې څه دلیل دی ما له داسې دلیل راوړه چې پیغمبر ویلي چې سره میخه حلالول جایز دي سره سور ټکی به پکې ما ته ښایي یا داسې راوړه چې په هغې کې دا لیکلي چې دغه میخه چې کومه پنجابۍ ده الجاموس البنجابي چې دا به دلیل کړي دا د قمقلانو خبرې دي او کمزورې خبرې دي غوا یو قسم میخه نو په میخه کې هم 7 کسان شریک کېدی شي په غوا کې هم په اوښ کې هم یو روایت کې راغلی چې اوښ کې 10 کسان هم شریک کېدی شي اوس چې دا ثابته شوه چې 7 کسان شریک کېدی شي نو بیا دا ورسره یاده کوي که دا 7 کسان په یو کور کې دننه که دا پردي که دوی فرض عبادت کوي که دوی نفلي کوي او که څوک کې صرف د غوښې دپاره پکې برخه دي دا ټول جایز دي مسله هلته تا شریعت بیان کړه چې دا 7 حصې کېدی شي بس خیال هم دی دې مسلې ته که نه 7 حصې کېدی شي دا غوا دا میخ 7 حصې کېدی یو تا ته دا نه وي چې لازم به دی چې دا 7 حصې به ټولې په قربانۍ کي د اختر قرباني به یا دا 7 حصې به لازم د حج هغه قرباني یا دا 7 حصې به یعنی لازم دا خلک د الله دپاره دي نه لکه 15 کسان دي هغوی دا وایي چې موږ د اختر قرباني کوو 2 وایي موږ یې غوښه ولالو صحیح ده که نه صحیح خو چې 7 برخې شي بیا دا یاده کوي دا 7 برخې چې شریعت یې ښودی که نه دا مطلب دی چې زیات نه زیات وولي کم سے کم یې نه دي ویلي اوس 15 کسان شریک کېږي کېدی شي که نه شي کېدی 2 کسان لکه غوایي راوستو 2 کسان یې حلالوي او کېدی شي 8 کسان یې حلالوي نشي کېدی غوایي راوستو 8 کسان پکې نه هلته تا د شریعت حد یې ښودی 7 کسان کم 15 3 4 6 یو سړی یوازې یو غوا حلالوي حلالولی شي هېڅ حرج